د هیواد رغونې لپاره د ولسونو او مسؤلینو ګډې هڅې. دا د لغمان ولایت مرکز اړوند له خواجه صاحب سیمې څخه تر قوال خیلو کلي پورې د سباندې 2.5 کیلومتره نوي سړک د رغونې چارې دي چې د ولایتي ادارې او ولسونو په ګډې همکارۍ جوړیږي. 2.5 کیلومتره لکه مسافه ده او ور دی چې دا 15 متره ده. نو د لغمان ولایت محترم د مقام په همکارۍ او د کلیوالو په همکارۍ نو دغه عملی کار من شروع کړ او ان شاء الله زموږ هیله امید ده چې له خیره سره دا پاتې کوم کار چې ده او دا په ښه طریقې سره سرته ورسو. هم مهاله د سیمې اوسیدونکي خوښ دي او وایي چې د یاد سړک له رغېدو وروسته به یې د تګ راتګ ستونزې حل شي. موږ پخوا سړک نه درلود، مریضانو هر څه مشکلات به هم چې درلودل پوه شوې او مریض به هم په کټ کې وړو پوه شو، کله به په ځمکه ولیده، کله به یو شی شو، کله به بل شی شو پوه شوې. او اوس د منطقې د خلکو په همکارۍ باندې چې موږ ته ځمکې راکړې او موږ سړک تیر کړ، بس په دې هغه باندې موږ ډېر خوشحاله یو پوه شوې. او د موږ دا د حکومت نه دا غوښتنه ده چې نن خو دا سړک موږ خامه جوړ کړ، ټولې وینې چې په دې باندې پیلن هغه یو نقشه د سړک موږ ته جوړه کړې ده، خو دا موږ د حکومت نه یې موسساتو نه دا خواهش لرو چې ښه په وخت باندې دا موږ د سړک پوره موږ ته جوړ کړي، ترمیم یې کړي. بل لور ته د ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس ټولو ولسونو ته د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکوي. 2.5 کیلومتره سړک دی او د ولایت مقام په همکاري او د ولسونو په همکاري باندې عملاً اوس شروع کیږي او دې نه وروسته انشاءالله موږ کوشش کوو چې دغه سړک د خلکو ته د ولسونو ته په اساسي ډول پوخ شي او چې کوم مشکل او کوم ستونزې لري هغه مشکل د حل شي. د یادونې ده چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د ولایتي ادارې او مرستندویه موسساتو په همکارۍ د ګڼو رغنیزو پروژو چارې روانې دي چې ډېرو ځوانانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې.